السلام علیکم. احمد آفیشل یوټیوب چینل ته بخیر راغلی. دوستانو د څو ورځې راهیسې په رجسټریشن کې ستونزه ده. اکثره هم چې کوم څوک رجسټریشن کوي نو شاید په سلو کې یو دوه کسان په دې توانېدلي چې رجسټریشن مکمل کړي، خو نور هیڅ څوک په دې نه دي توانېدلي چې دوی رجسټریشن مکمل کړي. نو آیا دا څه ستونزه ده؟ ولې دا رجسټریشن نه مکمل کیږي؟ آیا په واقعیت کې دا رجسټریشن اوس صرف د فامیلیو لپاره ده؟ مطلب کم چا چې په ملي وطن کې باندې هغه به رجسټریشن کوي، بل څوک یې نشي کوي؟ او یا که په عموما کې دا ستونزه ده او د دې حل لار څه ده؟ د واړو معلوماتو باندې د ځان خبرونې لپاره دا ویډیو ما سره تر پایه پورې وګورئ. که چیرې هم تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه وئ د ځلو سره ضرور سبسکرایب کړئ او ورسره د بیل نښان هم کلیک کړئ او بله دا چې د دې ویډیو لینک خپلو واړو ملګرو سره شریک کړئ، که هغه د واتساپ له لارې یا فیسبوک مسنجر له لارې. د تېرې 2-3 ورځې راهیسې په رجسټریشن کې ستونزه ده. دوستانو دا هغه رجسټریشن یادوم کوم کسان چې په وطن کې بندي او دوی غواړي چې واپس امارات ته راشي، نو دوی به خامخا رجسټریشن کوي. کلم چې دوی رجسټریشن وکړو هغه نه پس په دوی ته اپروول ورکوي کیږي او اوس اکثرو ته ورکړی شوي هم دي او د دې نه پس په دوی ټیکټ اخلي او امارات ته به راځي. اول خو د اپروول په اړه به خبره وکړم. اکثر هم دوستانو ته اپروولونه راغلي دي خو ډېر زیاتو ته تر اوسه پورې نه دي راغلي. داسې هم شوي دي چې کم چا رجسټریشن د 15 میاشتې 25 تاریخ باندې کړی او دوی ته په 13 یا 14 تاریخ باندې اپروول راغلی او ورسره داسې هم شوي دي چې دوی رجسټریشن د تېرې میاشتې په 26 یا 28 تاریخ کړی او تر اوسه پورې دوی ته هیڅ جواب نه دی راغلی. او بعضې ځایونو کې خو داسې هم شوي دي چې چا په رجسټریشن باندې 15 یا 10 ورځې وخت تېر شوی دی او هغې نه پس د دوی رجسټریشن ریجیکټ شوی دی یا راواپس شوی دی. او بعض ځایونو کې خو د ریجیکشن یا واپس کېدلو ایمیل یو څو غنټو کې ورته راځي. او د دې به یو بل زه ډېر ښه مثال درکړم چې ما یو ملګري ته رجسټریشن کاوه. کله هم چې ما د هغې رجسټریشن مکمل کړ نو تاسو ته پته ده چې هغې اپروول په څومره وخت کې راغی؟ په 3-4 غنټو کې دننه هغې اپروول راغی. نو داسې دقیق څوک نشي ویلی چې ستا اپروول به کله راځي او یا ستا رجسټریشن به کله راواپس کیږي. او بل یو ډېر ښه معلومات د هغه چا لپاره کوم چاته چې اپروول راغلی دی نو هغوی ته خبر ورکوی کیږي چې کومې ورځې نه دوی ته اپروول راغلی دی د هغې ورځې نه پس دوی سره 21 ورځې وخت چې امارات ته لاړ شي. تاسو د میسیج وګورئ، دلته یې واضح کړی دی کوم چا چې رجسټریشن کړی او دوی ته اپروول راغلی دی نو کومې ورځې نه چې دوی ته اپروول راغلی دی د هغې ورځې نه پس دوی سره 21 ورځې وخت دی چې امارات ته لاړ شي. نو د دې نه داسې معلومیږي چې په کم تاریخ باندې د رجسټریشن کړی دی که په هغې کې درته پرواز نه شو میلاو نو په بل تاریخ کې هم تللی شي. نو اوس باره شو هغه مسالې ته کوم چې د تېرو 3 ورځو راهیسې زه خپله ورسره مخامخ یم او د دې سره سره زما نور ملګري ورسره مخامخ دي. دلته نه صرف زما او یا زما د ملګرو مسله ده، دلته واړې دنیا مسله ده. څومره چې ما دې په اړه پلټنه وکړه نو د واړې دنیا خلک د دې مسلې سره مخامخ دي. هغه په اوسني وخت کې د رجسټر کولو مسله ده. نو اکثره دوستان به د دې سره اوس مخامخ وي چې دوی نوی رجسټریشن کوي. نو د مسلې په اړه به زه دومره ووایم چې تر اوسه پورې کوم رسمي اعلان نه دی شوی چې اوس رجسټریشن صرف د فامیلیو لپاره دی او نه تر اوسه پورې داسې کوم اعلان شوی دی چې نوي کسانو رجسټریشن ته موږ اجازه نه ورکوو. داسې هیڅ کوم رسمي اعلان نه دی شوی. په رجسټریشن کې 2 څیزونه اضافه شوي دي چې یو کانټاکټ پرسن NUE دی او بل پروف آف کینشپ دی. اول به راشو کانټاکټ پرسن NUE په اړه به خبرې وکړو. دلته د هغې چا اماراتس ID او نام غوښتنه یې کړې ده کم چې ستا نږدې دوستانو له جملې څخه دي، که هغه مور ده، پلار ده، زوی ده، لور ده او یا ښځه ده. نو کم چې د فیملی غړو کې یو کس هلته په اماراتو کې نو دلته به د هغې کس اماراتس ID ورکوي او لاندې به یې نام ورکوي. کلم چې دوی دا پروسه خلاصه کړه او دوی دغه اول پیج نیکسټ کړه نو دلته به د ویزې او پاسپورټ کپي سره سره د هغې کس اماراتس ID او یا د هغې کس د ویزې کپي دلته اټیچ کوئ او بیا به یې نیکسټ کوئ. خو بیا هم د دې سره سره د رجسټریشن پروسه مخکې نه ځي. نو آخر زه هم نه پوهېږم چې دا څه مسله ده. که څه هم ما دې په اړه ډېره زیاته پلټنه وکړه، ما د خپل ملګري په ترو ډېر کوشش وکړو چې د ایسې کسانو سره خبر شم او د دوی څخه معلومات واخلم چې آخر څه مسله ده او تر کومه پورې به حل شي. خو بیا هم زما ملګري په دې ونه توانېدو چې د دوی سره یې رابطه وشي. خو تر اوسه پورې زه هېڅ هم نشم ویلی چې دا به تر کومه پورې سمیږي. داسې هم کیدای شي چې په کم وخت کې تاسو زما ویډیو اورئ په دې وخت کې په سیسټم کې اپډیټ راغلی وي او سیسټم سم شوی وي. خو داسې هم کیدای شي چې په راتلونکي څو ورځو کې هم سم نشي. خو دې په اړه اوس مهال زه واضح څه نشم ویلی. هغه دوستان چې غواړي نوی رجسټریشن وکړي هغو لپاره صرف زه دومره ویلی شم چې دوی د یو څو ورځې انتظار وکړي تر څو د سیسټم کې بدلون راشي. او بل هغه کسان کم چا چې رجسټریشن کړی دی او دوی ته تر اوسه پورې ایمیل نه دی راغلی نو دوی د هم یو څو ورځې انتظار وکړي تر څو دوی ته ایمیل راشي. او بل هغه کسان چې رجسټریشن ریجیکټ شوی دی او دوی غواړي چې دوباره رجسټریشن وکړي دوی د هم یو څو ورځې انتظار وکړي تر څو سیسټم سم شي او دوی وکولی شي چې په دوهم ځل خپل رجسټریشن وکړي.
نو الله دې وکړي چې دا معلومات تاسو د ګټور تمام شوي وي. که چیرې هم تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نوي وئ نو د دې قسم معلوماتو لپاره تاسو د چینل ضرور د سره سبسکرایب کړئ او ورسره د بیل نښان هم کلیک کړئ. که چیرې کومه پوښتنه لرئ نو ماته په کمنټ کې ولیکئ. نور مو په الله سپارم. د الله په امان.